الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول صلى الله عليه الصلاة والسلام عن ابن مسعود رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام: إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. نندمن أستاذ بحث باب ما جاء في سجدتي سهو قبل السلام. نن د سجدي سهو په باره کې هغه وعظ کوو چې کوم یو د احادیثو په مطابق او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د فعل په مطابق باندې راغلی دی. اول خدا چې د سجدو په باره کې د سړی د اسلام کې فکر وکړي، اولین ځل سجده ملائکو آدم علیه السلام ته ولګوله او ویې کړله ورته. بیا بل سجده د تلاوت، کله چې قرآن موږ او تاسو لولو سجده د تلاوت کوو، او کله چې بیا یو خارق العاده او فوق العاده کوم یو کار وشي په اسلام کې، نو بیا هم موږ د سجده د شکر کوو. مطلب دا چې د شکر سجده او د تلاوت سجده او د آدم علیه السلام سجده او څومره سجدې چې په مانځه کې دي، ولی دومره سجدې کوو او ولی دومره ډېر زیاتې سجدې راغلي دي په الله تعالی د رحمت دپاره. ځکه چې د الله تعالی رسول صلی الله علیه وسلم وایي کله چې تاسو رکوع کوئ یعظم الله، د الله تعالی عظمت بیان کوي، او کله چې تاسو سجدې کوئ نو سجدې کې دعا وکړئ ډېره زیاته، ځکه چې الله تعالی ستاسو ټولې دعاګانې په سجدو کې قبلوي، او دا د الله تعالی رضا ده په دې باندې چې ته سجده وکړې نو د هغې قبولیت درته راځي. نو ځکه رسول صلی الله علیه وسلم او الله جل جلاله د سجدو حکم کړی دی او سجدې ډېرې کړي دي، ځکه چې قربت د بنده یا د عبد دی د الله تعالی سره په سجده کې، او د الله تعالی نه سوال کول او دعا کول په سجدو کې دي. نو حکمت په شریعت کې دا دی چې د سجدو کولو ډېر زیات ترتیب شوی دی او د هغې باندې حکم شوی دی سجدو په باره کې. لکه دا ما چې کوم یو ویلی چې باب ما جاء فی سجدتی سهو قبل السلام. سجدتی سهو د حدیثو په مطابق او یا د صرف و نحو مطابق او د عربي د لسان په نامه باندې یو خدا سهو سجده سهو سجدة السهو یو راغلی دی. بیا دویم سجدتی سهو دا تسنیه په یې باندې شوي، سجدتی سهو دا هم دو سجدې کول دي، او یا دا چې سجدتین السهو یا دو سجدې کول دي، نظر د فعل او د فاعل سره کله په یو موقع کې واقع کېږي کله په بل موقع کې، نو دا د دې الفاظ تغییر خوري، کله سجدتی شي کله سجدتین شي او کله سجده شي. فلهذا د دې ټولو کې دا سجده راغلې ده او سجده داسې ده. اوس راځو دې ته چې سجده څنګه ده. اول خو دا باید وپوهېږو په دې باندې چې دا وجوب السجود عند سهو عند الحنفیه والحنابله، د حنابلو او د حنفیانو په نسبت باندې سجده سهو واجب ده، او سجدة السهو عند الشافعي والمالكيه سنه، او د مالک رحمت الله علیه او د شافعي رحمت الله علیه په نسبت باندې سجده سهو سنت ده. زمونږ او ستاسو د حنفیانو په مذهب باندې سجده سهو واجب ده، او بیا دا د اجرا کولو نه ادا کېږي تر څو ته یې اجرا کړي، نو نقص د هغه څه چې تا کړی دی په مانځه کې د هغې برابرېږي. بیا په مانځه کې د سجدې سهو دپاره دوه ترتیبه جوړ شوي دي. علماو په دې باندې داسې ویلي چې کوم یو ځای کې چې سجده زیاته شي، مثلا
د شافعي دا قول دی او د یحیی بن سعید دا قول دی او د ربیعه علماو دا قول دی. هغوی وایي کله چې زیاتې په منځ کې وشي په مانځه کې وشي نو مانځه کې اوس مثلا یو رکعت زیات کړ نو سلام نه پس د سجده وکړي، یعنی سجدې دې بیا پس د سلام نه وکړي. او که چېرته داسې شو چې په یو شي کې تقلیل راغی یا نقص راغی، د نقصان په وخت کې مثلا سجده سهوه درنه پاتې شوه، یو شی درنه پاتې شو په دې مانځه کې او کم شو، مثلا یوه سجده درنه پاتې شوه یا اتحیت ته کېناستې، دې کې نقصان راځي او په نقصان په وخت کې سجده سهوه د سلام نه بعد ده، یو د سلام نه مخکې شو او یو د سلام نه بعد ده. نو دا علماو په دوو قسمتو باندې تقسیم کړي. اگر چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم حدیث چې دی هغه چې ما ولوسته اوس بیا درته ترجمه کوم، اول دا آیات باید وي ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، ای رب زمونږه منیسه مونږه او مه مسؤول کوه مونږه کوم شی نه چې نسینا چې مونږ نه سهوه کېږي او خطا کېږي، دا که په مانځه کې وي او که په نورو شیانو کې وي، و اخطأنا او کوم ځای کې چې مونږ خطا کېږو، یو د هیرولو کار دی او یو د خطا کار دی. بعضې وخت خطا د سړي نه کېږي کوم فعل کې کېږي ونه، او بیا مونږ ته په خپله باندې الله وایي بیا سوال وکړئ ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا، یا الله مونږ نه سوه او خطا کېږي مونږ باندې هغه څه مه حمل کوه، هغه پیټې په مونږ باندې مه اچوه، هغه بار په مونږ باندې مه اچوه کوم چې تا هغه خلکو باندې اچولي چې من قبلنا چې زمونږ نه مخکې وو، لکه یهود شو، نصارا شو، نور قسم مذهبونه شو، هغسې مونږ باندې هغه پیټې او بارونه مه اچوه. او بیا فرمای بیا تکرارا الله ورته وایي چې داسې ووایه ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ځکه د بندګۍ طاقت نشته، نو بیا داسې سوال وکړه چې یا الله په موږ باندې هغه شی مه حمل کوه او مه موږ باندې بار کوه هغه چې زموږ طاقت ورته نه وي. بعضې وخت زموږ طاقت د یو شي دپاره نه وي، لکه مثلا مریض یا تکلیف یا د ویره کې یا بل څه کې چې طاقت دې نه وي یا نشي کولی، نو دې وخت کې ته سوال وکړه الله ته چې ما باندې هغه شی مه بار کوه کوم چې زما طاقت نشته دی او زه په د ضعف او د تکلیف په وخت کې یم. واعف عنا، بیا سوال کوي ورته الله جل جلاله ته چې څنګه واعف عنا، موږ ته عفو وکړه، واغفر لنا او موږ وبخه، ورحمنا او په موږ باندې رحم وکړه، پرته له دې چې موږ بخیل او اضافه را باندې رحم هم وکړه. انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ته زمونږ د ټولو هر څه اختیار لرونکی، ته زمونږ الله او فانصرنا موږ کامیاب که على القوم الكافرين، په قوم د کافرانو باندې. موږ ډېر زیات ستړیا چې لرو د کافرانو نه لرو، ډېره پسماندګي چې لرو موږ د کافرانو نه لرو، نو الله درته دا هم ښودلی چې د کافرانو باندې به ته هغه وخت کامیابېږي چې کله ته الله ته سوال وکړې او الله در سره نصرت وکړي او کومک وکړي. لکه رسول صلی الله علیه وسلم سره چې کومک په هواګانو باندې هم کوو، په بادونو باندې هم کوو، په ملایکو باندې هم ورسره کوو، په دې باندې هم ورسره کوو چې د دشمن په زړونو کې بیا رعب او ترس واچوه او به تښتېده، نو په قسمونو باندې ورته کول. اوس راځم دې ته چې دا خو مخکې د سلام نه وروسته د سلام نه خو یو عام یو حدیث شریف چې هغه راغلی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي عن ابن مسعود رضی الله عنه قال النبي صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا نسي احدکم، کله چې یو ستاسو نه هیر کې فلیسجد، څه شی ورنه هیر شي په مانځه کې، احدکم فلیسجد، دې سجدې وکړي، سجدتین، دوه سجدې دې وکړي، وهو جالس، په داسې وخت کې چې دی جالس او ناس وي، لکه څنګه چې موږ تاسو هغه کوو. وصح عن النبي صلی الله علیه وسلم، او دا حدیث هم صحیح دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم، انه سجدهما، دغه دواړه سجدې کړي بعدما سلم، کله چې سلام وګرځاو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا سجدې وکړي. رواه المسلم. دا یو عمومي فارمول دی چې کله تاسو باندې سجدې ووړي نو دوه سجدې به کوئ، او د هغې سره به رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلي هغه کوم شی چې خسران راغلی او تکلیف راغلی او کمی راغلی ده هغه به بیرته پوره شو، ستاسو کوم یو سا وچه کړي. او هغه علما چې نو وایي چې مثلا عن عبد الله بن بحینة الاسدي حلیف بني عبد المطلب ان النبي صلى الله عليه وسلم او نبی صلی الله علیه وسلم قام في الصلاة الظهر
کله چې مونږ د ماسپښین کوو وعلیه جلوس په هغې باندې ناسته وه یعنې باید اتحیتو ته ناست وې 2 رکعته یې وکړه باید اتحیتو یې ویلی وې فلما اتم صلاته کله چې مونځ تمام کړ کېده ناست رسول الله صلی الله علیه وسلم سجد سجدتین دو سجدې وکړې رسول الله صلی الله علیه وسلم یکبرو په دواړو سجدو کې تکبیر ویو مثلا یوه سجده وکړه بیا تکبیر ویو فی کل سجدتین په هره سجده کې وهو جالس او داسې حالت کې چې هغه ناست لکه سجدې ته چې سړی کښېني قبل ان یسلم مخکې د دې نه چې سلام وکړي یعنې د سلام نه مخکې د سجدتین وکړي په دې کې اوس څه راغلي دې کې کمې راغلی دی او نقص راغلی دی ويسلم وسجدهم الناس معه او خلق وسره هم سجدې وکړي ما نسى من الجلوس کوم یو د جلوس نه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هیر شوی نو ځکه علما وایي ځینې علما د زیاتي طرفدار دي او ځینې د کمي طرفدار دي مثلا شافعي صاحب او نور علما داسې وایي چې کله تاسو نه زیاتې وشو پس نو سلام نه پس د سجده وکړي او هر کله چې تاسو نه نقصان وشو نو د سلام نه مخکې سلام دې وګرځوي او بیا دې سجدې وکړي په لحاظه دا دواړه اختلافي موضوعات دي او کوم یو حدیث چې درته ما مخکې ولوسته چې رسول صلی الله علیه وسلم عاما فرمایلي دي چې 2 سجدې وکړئ که سلام وګرځوئ او بیا والسلام علیکم چې تر څو پورې مقتدیان پوه شي تا سره سلام وګرځوئ بیا د سجدو بیا سجدې وکړئ او دا د رواه المسلم دا ویلی دی او د دې ټول هغه راویان چې دي هغه ثقه دي یعنې دا عمومي او باب دی چې سجدتین وکړئ او یو د علماو دا دی چې شافعي صاحب سلام نه ګرځوي او سجدې کوي او حنفیان چې دي سلام ګرځوي سجدې کوي د دواړه مذاهب راغلي دي په احادیثو کې لکه څنګه چې ما مخکې ویل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سجدې وکړلې ځکه ماسپښین مانځه کې د دې اتحیتو هیر شو بیا دا کېناسته بیا کله چې جلوس باندې کېناسته نو بیا سلام یې وګرځاوه سجدتهما نو بیا دې خلکو هم سجدې وکړې او دې هم وکړې 2 سجدې وکړې او دا یې ځکه وکړې چې دې کې نقصان راغلی و او کله چې بلکې زیاتې راځي 5 رکعت ته چې کېږي نو بیا علما وایي ځینې لکه شافعي صاحب دې نور وایي علما وایي چې په دې کې به بیا سجدې نه سلام نه مخکې سجده کې باب ما جاء فی سجدتي سهوه مخکې مې درته سجدتین او سجدې سهوه دا ټول لفظونه دي چې راغلي ځینې د ترتیب او د نشر په خاطر باندې او یا د فعل او فاعل په لحاظ باندې او یا د صرفي او نحوي قاعدې له مخکې ځینې وخت سجدتین راځي ځینې وخت سجدتي راځي او ځینې وخت سجده راځي نو باب ما جاء في سجدتي السهو دا راغلي دي نو عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه روایت کوي ان النبي صلی الله علیه وسلم او نبی صلی الله علیه وسلم صلى الظهر الظهر منذ 5 5 رکعات یو فقیل له ازیدنی الصلاه آیا من زیات شوی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول ماندنه ورته ویل سړي ام نسیت او یاد هیر کړه چې فسجد سجدتين بعد ما سلم به دی وخت رسول الله صلی الله علیه وسلم جک شو او منځ وک او د ماندنه منځ چې کله وک سجدتين وکړه نو بعد ما نسیت ورته چې دا ویل چې هیر شوی دی بعد ما سلم ورسته د دینه چې سلام وګرځو نو ځکه چې دا نقصان شوی او نقصان چې سلام وګرځو نو به 2 سجدې وکړي او همداسې مثلا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت کې چې دا سجدتین وکړي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته علما پوښتنه کوي چې آیا دلته دا خبرې چې وشوې دا ورته وویلې شو ذوالیدین ورته وویل چې تا خو منځ کې سهو وکړه اوس د دې سره خبرې وکړه بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم منځ وکړه نو دا هغه وخت دی چې خلک علما ټول وایي چې په هغې وخت کې په مانځه کې خبرې روا وي یعنې خبرې پکې کېدلې بیا وروسته خبرې په مانځه کې بندې شوې او رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي قال انا بشر زه یو بشر نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زه یو بشر انما انا بشر مثلکم زه ستاسو غوندې یو بشر یم انسا کله کله هیرومه کما تنسون لکه څنګه چې تاسو هیروئ یو شی فاذا نسي کله چې تاسو هیر کړه احدکم یو ستاسو ځنې فلیسجد سجدتین سجدې دي وکړي دا عام حکم دی چې کله تاسو هیر کړه او بیا سجدې کوئ نو 2 سجدې وکړئ کله چې کوم شی مې هیر کړه نو زما زه هم نسیان لرم او تاسو هم نسیان لرئ وفي روایت او په بل روایت کې هم همداسې وایي
فاذا زاد الرجل کله چې زیات شي د یو سړي نه ونقص او یا نقص کی د مانځه کې فلیسجد سجدتین دې دوه سجدې وکړي. دا د دواړو شیخینو بخاري او مسلم روایت کړی دی. فلهذا دام عام تورن دی چې نقصان خپل رسول الله صلی الله علیه وسلم نقصان او زیادت دواړه په دوه سجدو باندې رفع کیږي، باید دوه سجدې وشي د رسول الله صلی الله علیه وسلم. او بیا عن عبد الله ان النبي صلی الله علیه وسلم عبد الله وی نبی صلی الله علیه وسلم سجد سجدتي سهو بعد الكلام، ورسته د کلام نه، لکه مخکې ما چې درته ویل چې کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت کې و نو هغې وخت کې کلام روا و، خلکو پکې کلام کو او بیا وروسته دا کلام بند شو، بیا نورې څوک نه کوي د هغې نه بعد چا کلام ونه کړو. او عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سجدهما بعد السلام، وروسته د سلام نه وکړه. نو بعد السلام او مخکې د سلام نه دواړو باندې سجدې کول صحیح دي او روا دي. نو که چا وکړلې پروا نشته دی، دوه سجدې وکړي خو سجدې به وکړي. او د سجدې نه به که چېرته اضافت وشو، مثلا رسول الله صلی الله علیه وسلم 5 رکعات ته ودرېده، سجده دې تر هغې پورې نه کوي چې کله کېناسته نو د هغې ځای بس یو فقه کې داسې فقه کتابونو کې داسې وایي که چېرته یو امام 5 رکعات ته ودرېده او خلکو ورسره نه ودرېده نو باید خلک ورسره ودرېږي، امام ورته لاس وښودی چې جګ شئ ما سره ودرېږئ. کله چې 5 رکعات وکړه بیا بعد د هغې نه دې سجدې د سهوي وکړي، دا دواړه بیا عوض کېږي. هو امام صاحب ابو حنیفه او د هغې ملګري او نور علما دا وایي که چېرته سجده د سهوې د سړي نه بیا هیره شي او سجده د سهو ونه کړي، وایي دی به ګناهګار دی، خو دا چې لمونځ یې قبول شوی دی. باب ما جاء فی التشهد، وایي کله چې تشهد وشي یا تشهد کول دي او یا پاتې شي تشهد په سهوه کې. عن عمران بن حسین ان النبي صلی الله علیه وسلم بهم فسجد سجدتين ثم التشهد ثم سلم. دې کې تشهد راغلی وي، رسول الله صلی الله علیه وسلم تشهد وکړو، مګر محدثینو په دې حدیث باندې اعتراض کړی چې دا حدیث غریب دی. بیا دا حدیث غریب چې وي دا په دوه قسمتو باندې مشهور شوی، یو نسبي غریب دی او یو مفرد غریب دی. دې دواړو باندې عمل کول بیا علما ویلي دې باندې تشهد نشته دی، ځکه چې نورو احادیثو دا په خپله باندې نسخه کړی دی او نه راځي ورکې. نورو حدیثونو کې ټولو کې سجدې راغلي دي او دې حدیث کې تشهد راغلی دی، نو تشهد نشته دی ځکه د نورو سجدو نه معلومیږي. او فعل د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دی او قول دا دی چې دوه سجدې به وکړي مګر تشهد پکې نشته دی. او اوس رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي عن یحیی بن ابي كثير عن عياض بن هلال قال قلت لابي سعد، ما هو ابي سعد تويل احدنا يصلي فلا يدري، ويو قصد من المنز كي او نقويجي كيف صلى څنګه منځ کې. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، يعني مثلا منځ کې ساوشو اذا صلى احدكم یو استاسو نه کچیرته منځ کوي فلم يدري كيف صلى، چې پوه نشو په دې باندې چې څومره یې وکړ څومره په څه ترتیب یې وکړ، فليسجد سجدتين وهو جالس، دوه سجدې دې وکړي په داسې حال کې دې وکړي چې هغه ناست وي. که دا منفرد وي او که په جماعت کې وي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا وایي کوم شی کوم واقع چې پېښه شوه په مانځه کې په هغې کولی شي چې دې دوه سجدې وکړي. ابي هريره رضی الله عنه قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ان الشيطان ياتي احدكم في صلاته فلا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې شیطان راځي یو ستاسو لپاره د مانځه کې فليلبس عليه حتى لا يدري كم صلى، وي دې داسې یو وارې دغه کې یعنې سهوی کې او خطاو کې شیطان په دې باندې وسوسه ورته واچوي چې لا يدري چې نه پوهېږي کم صلى چې څومره لمونځ وکړي. فاذا وجد ذلك احدكم، کله که دا شی تاسو ته پېښ شو فليسجد سجدتين وهو جالس، دې کې هم وایي چې سجده دې وکړي چې په داسې حالت کې چې په آخر د مانځه کې کېناستو نو سجده دې وکړي. او رسول صلی الله علیه وسلم بیا فرمایي صلی الله علیه وسلم یقول اذا سهى احدكم کچېرته سهو وکړي یو ستاسو نه فی صلاته په مانځه کې فلم يدري واحدة، چې دی نه پوهېږي چې ما یو رکعت کړی او یا مې صله او اثنین یا مې 2 رکعته کړي، د دوو ترمنځ شکي شو نسیان شو چې یو رکعت مې کړی که 2 رکعته مې کړي. فليبنى على واحد، دې یو حساب کې ځکه هغه بل دې وخوري، که دویم باندې شک دی هغه دې وخوري، یو رکعت خپل حساب کې او بیا دې دویم دې شروع کې.
واحدة فإن لم يدري دای نه کویږي که چېرته سن دوه رکاته یې وکړو او دا بیا سهوه شو په دې کې چې ما 2 رکاته کړي که 3 رکاته مې کړي دا دې په 2 کې وشي ولیدلې مې دی بیا دې دا دې یو سجدې دي وکړي که چېرته 2 رکاتو کې سهوه شو نو په دا دې 1 رکاتو کې او که چېرته 2 رکاتو کې سهوه شو او 3 رکات ته جوړ شو نو دې بیا 2 رکاتو باندې بنا وکړي ځکه یو دې وخوري او که چېرته داسې و چې 3 رکاتو کې سهو شو 4 کې سهوه شو نو دې بیا 3 رکاته دې فرض ونیسي او ځان باندې دې مکمل کړي او هغه نور دپاره یعنې فرضاً 4 رکات دي هغه چې صح وای په دې کې چې ما 4 دی که 3 دی 4 دی لغوه کړي او په 3 رکاتو باندې دې مونځ شروع کړي تر څو پورې چې د دې مونځ مکمل شي وصلى الله تعالى خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك هو الخير دغه په وخت هغه نه کوي کار دا وخت